شیطان په درې وختونو کې پر انسان برید کوي: د شخړې یا غوسې پر وخت، په فارغه وخت یا یوازیتوب کې، او د لاسته راوړنې پر وخت. کله چې غوسه یاست یا شخړه کې یاست، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل وکړئ چې یا چوپتیا غوره کړئ او یا هم مخ او لاس په اوبو باندې تازه کړئ، یعنی اودس وکړئ. کله چې فارغه یاست یا یوازې یاست، یو کار باندې ځان مصروفه کړئ. علی رضی الله عنه وایي د فارغه انسان ذهن د شیطان کور وي. یعنی په دې معنی کله چې انسان یوازې وي، شیطان ورته بېلابېلې وسوسې ورچوي او د ناوړه کارونو فکر ورچوي. ځان یوازې مه پرېږدئ، یا مطالعه کوئ، یا ورزش کوئ، یا یو بل نیک کار باندې ځان مصروفه کوئ. او کله چې یوه لاسته راوړنه لرئ، شیطان غواړي تاسې د الله تعالی له شکر بې پروا کړي چې شکر ونه باسئ. کله چې یوه لاسته راوړنه لرئ، حتما د الله تعالی شکر پیدا کوئ. کله چې تاسې شکر وباسئ، الله تعالی به دغه نعمتونه تاسې ته لا ډېر کړي. په دغه درې وختونو کې هیښ اوسئ او شیطان ته موقع مه ورکوئ چې په تاسې برید وکړي. له دې سره به پر شیطان برلاسي شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.